ځوانانو ورونو ټیک د تا سره به پیسې وي، تا سره د سیل د سواد او د معلم جبا د چکرو پیسې شته. کله چې د قیامت ورځ رسول الله علیه السلام فرمایي لن تزول قدم عبد، د بنده قدم به د ځای نه ونه خوځي حتی یسأل عن اربع، د څلورو خبرو جواب به ورکړي. خپیبل بربند ناسونته په خولو کې به ډوب ولاړي. عن شبابه فیما ابلاه، نوجوانه زلمیه ځواني دې په څه کې تېره کړې وه، ستا جواب نه قبلی چې سواد کې وه، ستا جواب نه قبلیږي چې کالام کې وه، په پارکونو کې وه، پیسې در سره دي، مزدوري دې کړې ده، بل تپوس دی عن ماله من این اکتسبه، پیسې دې څنګه ګټلې وي، حلال وي او خوله مې پې توی کړې وه، او خو دویم تپوس فیما انفقه، دا پیسې دې په څه لګولې دي، ولې خپلې پاکې پیسې تباه کوو. دې به الله موږ نه تپوس کوي. موږ ډېر خفه کېږو خپلو ورونو په حال چې الله یو طرف ته عذاب، ته موږ نه توبه غواړې، ته موږ نه استغفار غواړې، او بل طرف ته دا پلاران دومره بېوسه او دونه کمزور شو چې بچي چکرو له روان دي، ډېګونه یې وتړل په گاړو، دوی ورته غږ نشي کولی. ته خو هغه پلار یې چې په کور کې یو پیاله ماته کړې وه، 50 دې کنځلې کولې او 50 دې سپېړې ورکولې. ته خو هغه پلار یې چې یو ورځ مزدوري نه کوله، تا ورته ویل چې ښځه او بچي دې ولاوځه. نن ته ولې نه غوسه کېږې؟ نن تا له ولې غیرت نه درځي؟ ستا بچی نشو له روان دی، ستا بچی جواریو له روان دی، ستا بچی پیسه تباه کوي. تا تر سوچ نشته ډېر ګاړي راوغورځېدل او ډېر ځوانان اوس هم لا په اوبو کې ډوب دي، لامبزنو پیدا نه کړل. دی چې د اوبو نه راوباسي او د غرونو نه له ټوټې ټوټې راټولوي او بیا جړاګانې کوي، نن په بچي واګې واچوه. لارې بندې دي، لارې سفر لارې بندې دي. ولې؟ زمونږ د ځوانانو څه نه دي لیدلي، سوات ته روان دي. زمونږ ځوانانو کلام ته مخه کړله، په لارو کې د څوک مزل نشي کولی، زنانه کې نشي تېرېدلی. مرګ را روان دی او داسې خطرناک مرګونه شروع شي. د کرونا نه به بچ شي، کم طرف ته به تښتي. موږ د الله رب العالمین مخې ته ور روان یو، موږ د الله سره پیشي ده. هسې نه چې د قیامت ورځ او الله رب العالمین موږ ځوانان را مخکې کړي چې ستاسو بدنونه کچه دي، ستاسو خوښې کچه دي، اول اور په تاسو لګوم. دا ځواني الله بندګۍ له راکړه، عبادت له راکړه، چکرو له نه ده راکړې، سیلونو له نه ده راکړې. دا پیسه، دا روپۍ، دا د عیاشیو دپاره نه دي، دا د رباب او د پروګرامونو دپاره او د پالټیانو دپاره نه دي درکړې. الله سوال مې دی، موږ سره به څه زوري؟ موږ خو دومره بېوسه شو، دې وخت کې را روان یو چې خپل بچي ته چا خبره نه مني، د ملا به څوک څه خبره ومني. عزتمندو، الا کلکم راع، مشره، سپینګیریه او پلاره، ته ذمهوار یې. نن چې ستا بچی روان دی
او پردي واړه لکان ځان سره آیا شیو لبوزي الله به تا نه تپوس کوي بچی دې روان دی او ته د کور لوښي ورکې او هغه شپې بهر تېروي نه به یې مونځونه نه به یې عبادات او په ګاڼو میوزیک لګوي الله به تا نه تپوس کوي الله دې موږ